لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه وكانت لا تخطئه صلاة أو كما قال كتاب رياض الصالحين یوصلون هتیم نمبر باب شروع باب مبارد دی کې چې جمعتونو ته د تللو فضیلت او غرواله په دې باب کې دریم نمبر حدیث ته ابی ابن کعب رضی الله عنه روایت ته دا وی چې کان رجل من الانصار د انصارنا یو سړی و دا سړی چې و دا د ابی ابن کعب دا غي د ترزو داوی چې لا اعلم احدا ابعد من المسجد منه ابی بن کعب وی د انصاری سره چې وې زما ما نه پیژندو هیڅ یو کس ډیر لري د جمعات نه دغه کس نه یعنی دغه کس نه د یو کس بل ما ته نو معلوم چې دغه کور د جمعات نه ډیر لري وکانت لا تخطئه صلاه خدا ګوره داسې سړیو چې دغې نه به یو منځم نه خطا کېدو هر مانځه ته به جماعت ته حاضرو او د جماعت سره به جمع کوله او کور د جماعت نه ډېر لري فقیل له چا دغې سړي ته وویله دا کور چې لرو د جماعت نه لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء کچر ته یو خر ځان د پاره واخلي په پیسو باندې نو ته په هغه باندې سورلی کې سوريږي با دغه شان د پتورتمونو کې به منزل راځي په هغه باندې او دغه شان د په سخت ګرمۍ کې هغه منزل به راځي په دغه خر باندې هغه باندې به سوريږي سورلی به په هغه باندې کې یو خر به ځان لا واخلي یو بل روایت کې راځي ويقيك من هوام الارض او دغه سورلی به تا ساتي د ځمکې د ضرري حشراتونه هوام د جمع د هام ده هر هغه څه ته ویل کېږي چې هغه زهر لري او انسان ور باندې مړ کېږي نو ته به دغه حشراتو نه بچي دغه حیواناتو نه بچي چې هغه دغه شان د زهريله شیان دي او باغې مې ته قتل کېږي سا کور د جمعه نه ډېر لري دي نو قال دغه سړی ویل دغه انصاری صحابي وتویل ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد ما نه خوشاله دا خبره چې یقینا زما کور د جمعات په څنګ کې یعنی د جمعات سره په خوا کې د زما کور په دې نه خوشاله ګم زکا اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد یقینا زدا غواړم چې زما د پاره زما قدمونه چې دې د تللو په وخت کې اخلم او جمعه ته ور باندې راځم چې هغه زما ولي کړش داغي اجر او ثواب زما ولي کړش زما کور کډیر لري دي خو نیت می دار چې جمعه ته کم قدمونه اخلم هغه به زما د پاره په ثوابونو کې په درجو کې ولي کړش ورجوعي اذا رجعت الى اهلي او دا منیت چې کله زه واپس کېږم خپل کور والا وتا هغه زما واپس کېدل چې کله زه واپس کېږم چې جمعه نه خپل کور والا وتا چې هغه قدمونه زما ولي کړی شي جمعه ته دراته قدمونه زما ولي کړی شي او جمعه ته د تللو جمعه نه د تللو زما کور ته زما اهل ته زما کور والا وتا چې هغه قدمونه زما ولي کړی شي دا نیت زما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل قد جمع الله لك ذلك كله یقینا الله تعالی ستاسو لپاره په ثوابونو په درجو کې دغه ټول جمع کړی دي جمعه ته راځي دا قدمونه الله ستاسو لپاره په ثوابونو کې لیکي او جمعه ته به ته کور ته واپس کیږي دا قدمونه الله تعالی ستاسو لپاره په ثوابونو کې لیکي زمونږ استاد فکر اکثر دای الګ جمعه ته راځي دا قدمونه لیکي کیږي خو به تر واپسې ته زمونږ استاد فکر ني نو دغه شانته مؤمن مسلمان لدا پکار دي چې جمعه ته راځي د الله نه دغه قدمونو اجر او ثواب اغه نیت پکې وږي ابي ته دغه شانته جمعه ته واپس کی کور ته دي مانځه پر راغلو ابي ته مانځه نه واپس کی خپل کور ته نو دغه نیت هم دغه شانته برابرول پکار دي نو په دې حدیث کې فضیلت ته جمعتون ته تللو دي په دې مخه پکېږي چې جمعه کور لري د جمعه نه او په دې ډېر خوشالي کې چې بل
بالکل زما هغه کور د جمعات پسند کی کور د لري دي قدمونه د جمعات ترې راخستل کیږي او هغه من استاد درجی هغه اوچتيږي. دبل روایت وعن جابر رضی الله عنه قال جابر دهونه روایت داوی چې خلت البقاع حول المسجد وې د مسجد نبوي خواته زنزمکه دا خالی شوا د مسجد نبوي خواته زمکه واغه خالی شوا نو فاراد بنو سلمہ ان ينتقلوا قرب المسجد بنو سلمہ خاندان اراده وکړه چې د جمعه دغه خواته انتقال شي خپل کونه جمعه دغه خواته زمکه تراوړي اگر جمعه نه لګلري نو فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نو دغه خبره د الله پیغمبر ته ورسېده چې دغه خواته ځمکه خالی شوې ده. بنو سلمہ سوچ او فکر او اراده کړې ده چې هغه دغه جمعه خواته راشي. فقال لهم د الله پیغمبر هغه ته ویلا بلغني انكم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد الکه ما د خبر را رسیدلې ده بنو سلمہ چې یقینا تاسو غواړئ چې د جمعات خواته خپل کورونه انتقال کړئ. دا خبر رښتیا ده کنه چې خبر شوی ما؟ قالو دي صحابه وتویل بنو سلمہ نعم یا رسول الله وو د الله پیغمبره قد اردنا ذلك یقینا د غیر ادم کړی ده چې د جمعات خواته موږ راشو کورونه دلته راوړو. فقال د الله پیغمبر تویل بني سلمہ اے بنو سلمہ یاد ساتي متوجی شي دیارکم تكتب آثارکم دیارکم تكتب آثارکم. الله پیغمبر ته پیری ویلا خپل کورونه لازم کړي دا خپل کورونه په خپل ځای باندې پاتې کې اگر کړه جمعه دلري تكتب آثارکم تاسو قدمونه لیکل کېږي تاسو قدم هغه لیکل کېږي الله د نبی ګناهونه رجي الله د نبی درجه اوچتای دیارکم تكتب آثارکم به تر الله پیغمبر ویلا خپل کورونه دا زاړه کورونه دا لازم ونیسئ هغه ټینګ وساتئ دا غینه ته کډه مراوړئ تكتب آثارکم تاسو قدمونه چې جمعه ته راځي هغه تاسو لیکل کېږي تاسو په الله تعالی بدلی درکې نغوي سره احساس پیدا شو. فقالوا ويل ما يسرنا ان كنا تحولنا نخوشاله مونږه دا خبره چې دلته راشو چې یقینا مونږ د خپل کورونه هغه دغه شان ته دلته انتقال کو او دلته د منګ راشي بالکل دا خبره موږ نه خوشاله زمونږ ته اعتبار دین لري موږ ته اعتبار زمونږ نه کوي لري چې زمونږ درجه په زمانه اوچتيږي هغه ځکه موږ کور غواړو او هغه ژوندۍ موږ غواړو چې زمونږ درجه په هغه لرو کورونو باندې اوچتيږي بالکل هغه زمونږ قبول دي. د الله پیغمبر الته وي پاتې کړل معنا دا یو فائدہ په دې حدیث کې دا ده چې جمعهتون ته تلو فضیلت جمعه تتلل جمعه ته قدمونه اخیستل او جمعه تتلل او بیت کور دراتلل دا ګوره هر قدم من الله تعالی په یو قدم تعالی نه کوي اوچتي دغه شان تعالی ګناهونه راځي او بل قدم من الله تعالی څخه درجه اوچتي. بل فائدہ به دې روایت کې دا ده اعظم بختلو کې دا مسلې ډېرې زیاتې دي یو خبر و تراشي تحقیق نه کوي به تحقیق بس کارو کی پرسته به به جرګې مرکی کینی الګه بازدي چې خبر شوی ومنو او حقیقت د مسلې هغه سني ګوره د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه شان ته ګوره بنو سلمہ د اراده نه خبر شوی دی چې هغه داسي اراده کړی دا خدای الله پیغمبر به دغه شان ته ځان یقیني کوي الګه تاسو یې اراده کړه ما ته خبر رسیدلې هغه ته او یا د الله پیغمبر بالکل موږ تاسو لم بکار دي کله یو خبر نه خبر شو یو نقل یو قول موږ تاسو سره ورسیږي او خبره موږ تاسو سره ورسیږي نو دا خبره تحقیق او تثبوت بکار دی چې دا خبره حقیقت لري او کنه لري او ګینه کتار چانه واوریدله او دغه شان ته ما انتقال لبل چاته او هغه انتقال د بل چاته او ټول معاشره دا غنه خبر شي نو ګوره به د آیات ته فلا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كانوا مسؤولا هغه څه به روانېګا پس باندې دا علم نشته سترګو دې لیدلې نه دي وګورې دا اورېدلې نه دي پلاس مسح کړې نه دي او خبره به کې تحقیقات به کې ګنټو باسونه پاګه کې ان دغه شانته د ټول اندامونه والله تعالی ته پوس کوي لکه کوم سوچ کړل په جبر څه ویری دي پسترګری څه شانته څه کتری دي د هر اندام لپاره کې والله تعالی ته پوس کوي نو بل فائدہ به کې دا چې خبره تحقیق کول پکار دي په دې خبره الله موږ تاسو سمه کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد.